السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دهلی چې تاسو برته روغ جوړ خوشاله وای ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن نن ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم لکه څه ډول چې ملګرو تاسو ته خیره معلومه ده زه وخت نه وخت تاسو ته د فیسبوک آی ډي د ښایسته کولو لپاره بېلابېل ښایسته او خوندور بایو راوړم زه هر وخت کوشش کوم چې تاسو ته ښایسته او تر ټولو نوي بایو راوړم ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه مونږ بېلابېل بایو راوړو دا ځل مې تاسو ته ډېر ښایسته او خوندور اسلامي بایو راوړي دي چې تاسو به دغه بایو ډېر زیات خوښ شي او ډېر خوندور بایو دي چې فیسبوک آی ډي ورسره ډېره ښایسته ښکاري نو دغه بایو ډېر خوندور بایو دي تاسو ته طریقه درښیم چې څنګه د خپل فیسبوک آی ډي باندې لګولی شو څنګه دغه بایو ترلاسه کړو نو د ویډیو لاندې کوم لیکلی ټایټل چې ښکاري په دغه به کلیک وکړئ لاندې کومه صفحه چې راځي د ډسکرپشن وایي دلته به تاسو ته لینک پروت وي په هغه لینک کلیک کوئ تاسو ته به سایټ راخلاص شي کله چې تاسو ته سایټ راخلاص شي نو په هغه کې به دغه ډول بایو تاسو ته پراته وي لکه دغه ډول بایو تاسو ته ښکاري دغه بایو به تاسو ټول کاپي کوئ ګورئ دغه دوه پورته او دوه لاندې څلور بایو دي او ډیری کسان به دغه شکایت کوي چې هغه بایو مونږ کاپي کوو بیا فیسبوک آی ډي باندې نه لګي یا نیم راځي ګورئ دوستانو کله چې موږ هغه بایو په سایټ کې پیسټ کوو واچوو نو د هغه بایو بیا په دې شکل راځي لکه د لاندې بایو تاسو ته ښکاري منځ کې فاصله راځي یا ډېره نږدې نه راځي کله چې تاسو کاپي کوئ دا فاصله همداسې وي نو تاسو به دغه بایو راواخلئ خپل سمسونګ نوټ کې به یې پیسټ کړئ یا کوم بل ځای کې ایډیټ یې کوئ په مسنجر کې هماغه بایو کې هم تاسو ایډیټ کولی شئ تاسو به دلته داسې وکړئ دغه منځ کې کوم فاصله چې ده دا به ټول ختموي ګورئ په دې ډول سره به تاسو دغه فاصله ترې ختمه کوئ ګورئ په دغه شکل به دغه فاصله مکمل ترې ختمه کوي نو هغه فاصله چې ده مونږ کوشش کوو چې را نشي خو هلته بیا هم په سایټ کې چې مونږ کله دا بایو پیسټ کړو بیا ورسره راځي ګورئ بایو په دې ډول شکل به تاسو بیا خپله ایډیټ کوئ کله مو چې دغه بایو ایډیټ کړو اوس به دغه راواخلئ اوس به تاسو د دغه ځای څخه کاپي کوئ تاسو هر ځای کې وټساپ کې مسنجر کې هر ځای کې تاسو غواړئ بیا داسې ایډیټ کولی شئ خپل سمسونګ نوټ هر موبایل یې لري هغه کې وي تاسو هغه کې ایډیټ کړئ راپسې خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته او دلته به تاسو دغه بایو باندې کلیک وکړئ او خپل د پخوانی بایو به کلیر کړئ او دلته به تاسو بایو ورسره اډ کړئ ګورئ دا بایو به دلته تاسو پیسټ کړئ نو په دغه طریقه تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې دغه بایوګانې لګولی شئ چې دا یې ډېره اسانه او ډېره په زړه پورې طریقه ده تاسو ته خیر دغه بایو خو ما مخکې هم لګولی خو بیا مې هم دلته ولګوه دغه ډېر خوندور او په زړه پورې بایو ده چې فیسبوک آی ډي ورسره ډېره ښایسته سټایلیش او خوندوره ښکاري نو ملګرو دا ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي که چېرې تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او له خپل ملګرو سره شریک کړئ مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ